ماران د زلفو د صدا سي پر رخسارو دوي، لکه پالنګ کې چې څوک ستړی مزدور کارو دوي. ترقي ګرانه ده که دغسې واکدارو دوي. ترقي ګرانه ده که دغسې واکدارو دوي. هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدارو دوي. چې مې رقیب کله په غېږ کې د یارو دوي، لکه په جاله د مرغۍ کې چې ښامارو دوي. چې پیسې نه وي او په غېږ کې یې دوکان ته بوزم، بچي ته داسې قیصه وکم چې په لارو دوي. تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي. تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي، خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار دوي. د اونې لاندې یو ملنګ په داسې حال پروت دی. د اونې لاندې یو ملنګ په داسې حال پروت دی، لکه سړی چې د دلبر په انتظار دوي. ته چې ناروغه شې نو څومره صحافیان را درومي. ته چې ناروغه شې نو څومره صحافیان را درومي. زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبارو دوي. عجز سړی یم ماښام چې د روزګاره راځم. عجز سړی یم ماښام چې د روزګاره راځم. زما بچی د مور په غېږه کې بیمارو دوي. که څوک زما د بېوسۍ درنه مثال غواړي، که څوک زما د بېوسۍ درنه مثال غواړي، ته ورته وایه د ګنډلو ستن په سوال غواړي. په تور سحر د کوره وتې بدنصیبه عجز، په پردي کلي کې دیدن د کلیوال غواړي. هسې دې نه کوي اشنا تنور کې شور لمبې، ستا د ښایست لمبو ته نه رسي د اور لمبې. چې د ټوپک د لاسه بلې کړي کم اور لمبې، بیا یې اکثر په لوپټه مړې کوي خور لمبې. ناروغه مور کچه کوټه د شړک باران او لوږه، ناروغه مور کچه کوټه د شړک باران او لوږه، مونږ کره بلې به اکثر وې دا څلور لمبې. نه یې لاسونه سوځېدل نه یې لمن سوځېده، د چا د لاسه بلېدې چې مې په کور لمبې. ریښې څادر زړې جامې یو د لانګي او ګړونج، زما عجز کره به څه اوسېږي نور لمبې. مور چې مې نظر په المارو کې اچولی دی، اوس مې ستا تصویر د کار جامو کې اچولی دی. زه یې د ساختونو په شان ویلې کړم او ویسکم، ستا تصویر مې ځان ته په اوبو کې اچولی دی. مینه او مذهب مې دواړه یو ځای له راوستي دي، ستا د زلفو تار مې په تسبو کې اچولی دی. ستا د ارمانونو د جوټې په انتظار یمه، ستا د ارمانونو د جوټې په انتظار یمه، غم مې د یادونو په زانګو کې اچولی دی. بیا که د دې وروستو پرې خفګان کېږي نو نه دې کېږي، ستا که په ما پسې ارمان کېږي نو نه دې کېږي. کمې مصره کې چې د قام د مزدور ذکر نه وي، که پکې ذکر د جانان کېږي نو نه دې کېږي. ما سره خوا کې په غریب سړي کوټه راساسي، ما سره خوا کې په غریب سړي کوټه راساسي، زما په فصل که باران کېږي نو نه دې کېږي. اوس هغه چم ته نه ځم اوس هغه کوڅې ته نه ځم، اوس هغه چم ته نه ځم اوس هغه کوڅې ته نه ځم. اوس کو په ما د چا ګمان کېږي نو نه دې کېږي. خانجي ویل زما حجره کې دې اجلاس وشي خو،
خانجي ویل زما حجره کې د اجلاس وشي خو که پکې ذکر د دهقان کیږي نو نه دی کیږي.